قدرمنو د امیر کروړ حماسه د بیټ نیکه مناجات د بابا هوتک مناجات یا سندره یا دغه رنګه زموږ لرغونې سندرې که سړی د جوړښت له لحاظه وګوري نو دا زموږ هغه زوړ آریایي رنګونه لري چې پخوا په آریانو کې د سندرو کم ډول وي، کمه طریقه روانه وه، کم اوزانو، بلکې د زړو آریایي سندرو او د پښتو سندرو ترمیان که داسې ووایي چې دا د امیر کروړ حماسه ګسه د اتصال یو کړۍ ده، دا به هم بې ځایه ځکه نه وي چې کله زه تاسو ته ویدي سرودونه اوستایي سرودونه یا د هغو د سندرو شکلونه در وپېژنم یا په کتابونو کې چې کومې څېړنې زموږ ادبیاتو کې وړاندې سوي دي هغه تاسو ته ښکاره کړم، نو تاسو به په دې وپوهېږئ چې د انسانانو چې کوم د ژوند تېرولو طریقه وه یا دا ټوله په یوه رنګ کې پاته سوې ده، خصوصا چې کوم خلک کوم انسانان په یو جغرافیایي حدود کې اوسي هغه خو بلکل سره سیم وي، یو رنګه وي، هغه د ژوند هر پړاو چې دی هغه په یو رنګ باندې تېروي، بس خالي فرق دا وي چې یو څوک یوه ژبه وایي بل څوک بله ژبه وایي، نو د ژبو فرق چې دی یا بدلون چې دی دا خو پکې لیدل کیږي، خو هغه د جوړښت چې کوم سانچې دي هغه یې بلکل سره یو رنګه دي. زموږ ادبي پوهان چې کله شاله ولاړ سي یو تاریخ څېړي نو د آریایانو دوې سرچینې یا دوه کتابونه په هغه زمانه کې چې دي یو ویدا او بل اوستا چې دي دا په لاس ورځي او د دا 4000 شاوخوا کلونه جوړیږي چې دا کتابونه منځ ته راځي. ویل کیږي چې آریانو پخوا هم خپلې سندرې ویلې، د سندرو طریقه یې وه د هندوکش په شمال او بختي کې دوی اوسېدل، د دوی چې کومه طریقه وله د قومونو یا د یو بل د خبرولو یا د ژوند د تېرولو هغه دغه وه چې سندرې به یې ویلې، په خواږه غږ کې به یې پورته کولې او په دې کې به یې خپل مقصد چې و هغه بیانولو او د یو ښه ژوند تېرولو تلقین به یې پکې کاوه. او په دې کې خو هم شک نسته چې د خبرو یا د تقریر کولو پر ځای سندره یو آهنګ لري یا داسې مکفا ډوله خبرې چې دي هغه تر یو اوږده تقریر زیات پر خلکو باندې اثر کوي او خلک چې دي هغه باندې غور کوي اوري یې. نو داسې زاړه الهامي کتابونه چې په لاس راغلي دي هغه ټول دغه رنګ لري، په هغو کې یو آهنګ سته، هغه برناکه نه دي. نو دا پیغام پکښې دی چې د عوام توجه یا د خلکو توجه تر عام عادي خبرو تر یو منظم یا تر یو ښایسته انداز چې دی هغه کم توجه ورکوي، نو دوی چې زیاته توجه ورکوي هغه یو منظم رنګ ته ورکوي، یو ښایسته آهنګ ته یې ورکوي، نو هغه د سندرو شکل کېدلی سي، د سندرو رنګ کېدلی سي او په دې باندې د دوی دا خلکو چې به په دوی کې رنګ و دا به یې ښکاره کاوه. دوی به دا رنګه خلکو ته چې دا سندرې به دوی ته ویلې لیک خو نه و، نو د آریانو دا طریقه وه چې دا سندرې به بزرګانو مشرانو یا داسې نور مبلغان به په دوی کې موجود وو چې د ژوند ښه ژوند کولو تلقین به یې کاوه. دوی هغو ته ریشیان ویل، دغه ریشیانو به دوی ته دا سندرې ویلې او دا به له یوه نسله ته بل نسله د خولې له لارې منتقل کېدې او دا به یو بل اورېدلې، دا به روانې وې. د لیک شکل چې و دا نه و، بس داسې روایتي رنګ یې را روان و. زموږ په پښتنو کې هم دغه شکل په دا اوس 2020 کې لا هم شته، هغه ته موږ نکلونه وایو. نکلونه چې کله په حجرو کې خلک یو بل ته کوي نو دغه شکل یې په دا کلو کې اوس هم ژوندی دی چې هېڅ هغه سړی نه په لیک لوست پوهېږي او نه له هغه له لیک څخه دا شی اورېدلی، بلکې روایت د روایت چې دی د په ذهن کې دا کیسه ناسته وي او دی یې بیا نورو ته دغه رنګه کوي. نو دا رنګ له هغه وخته را روان دی تر اوسه پورې
دا زیات اثر چې دی لري په خلکو کې او خلک باقاعده و دې ته غوږ نیسي او هر څه اوري. نو د دغو سندرو په اړه باندې زموږ په ادبیاتو کې یعنی په شفاهي ادبیاتو کې ډېرې څېړنې وړاندې سوي دي. خلک په دې خوله یا په یوه خوله دي په باور دي چې دا ورکې سندرې دي د آریایانو. پخوانۍ سندرې وې بس دا له خلکو سره ولاړې، خوندي نه سوې، پاته سوې. که چیرې موږ خپل لوی استاد عبدالله حبیبي په دې اړه باندې وګورو نو هغه د پښتو ادبیاتو تاریخ نومي کتاب کې وایي آریایانو د هندوکش په شمال او بختي کې ځینې سندرې درلودې چې اوس ورکې دي. دا سندرې کټ مټ لکه د پښتو ادبیات شفاهي وې، یعنی لکه د پښتو بدلې د خلکو په یاد وې او له یو بل څخه یې زده کولې. په دې ډول پشت پر پشت نورو ته نقل کېدې او دغه سندرې پوهان د آریایاو یا د آریایانو ورکې بدلې بولي او په دې کې شک هم نسته. آریایي قومونه چې د هندوکش له شمالي برخو څخه وکوچېدل نو زموږ د پوهانو دا نظر دی وایي چې د هندوکش په جنوبي لمنو او د سپین غره په درو او د ارغنداو او کونړ او سوات په ورشوګانو کې چې دوی خواره سول، میش سول او هلته ژوند پیل کړ، هم دوی د بدلو او سندرو سلسله چې ده دا یې پرې کړې نه ده، بلکې هغه رنګه سندرې ویلي وې چې پخوا تر دغه آبادۍ له مخه دوی ویلې. د پنجاب په لوتو کې هم دوی خپاره سوي دي او دلته هم دوی دغه سندرې چې دي بشپړه کړي دي او ویلي دي. او په نتیجه کې چې کله دوی د مجموعې شکل ورکړی دی دغو سندرو ته نو د ویدا نومي مجموعې اثر یې ځینې اخیستی دی چې د دې کتاب سندرو ته مورخین او نور محققین د ویدا ښکاره سندرې چې دي دا وایي او دا خوندي سوي دي. لیکن پر شکل باندې ځکه زه تاسو ته غږېږم چې د دغه زاړه شکل د آریینو د سندرو زموږ له پښتو سره ډېر تعلق دی. نو نن زه په تاسو په دغه سټرکچر او په هغه رنګ او په هغه راپورته کېدو باندې خبروم. دغسې له مخه هم وتلي دي او بیا خوندي سوي هم دي په کتابونو کې. دغه آریایي اقوام چې دی د هندوکش جنوبي ورشوګانو ته چې راشوه کېږي نو دوی د سپین غره، ارغنداو، ما تاسو ته ویلي و کونړ او سوات په غرو کې چې دي دغه سندرې درلودې، ویلې له اباسین څخه یا د پنجاب په پورې چې دا کومې ورشوګانو دي په دې کې دوی خواره ول او دغه خبرې او دغه بدلې چې دي د دوی ژوندۍ وې ویلې. اوس یې سمیتا چې ورته وایي، دا مجموعه چې ورته وایي، دا هغه د دوی هغه شکلونه دي. دا په ژبه کې اوله وار چې دي سره راټول سوي وو چې دا څه موجود هغه راټول سوي دي چې وخت تېر سوی دی هغه ګار سوي دي، ختم سوي دي. دا څلور برخې چې دي دا رګویدا، ساماویدا، اجریدا، اترویدا او دارنګه نور رنګونه چې دي اتراویدا به ورته ووایو یا اترواویدا. دا هغه برخې دي چې دوی پکې ویشلی سو. مقصد یې دا دی چې زموږ په سیمه کې، زموږ په وطن کې پخوا هم بدلې ویل کېدې او د پښتنو خالي ژبه چې ده هغه آریایي اصله ژبه چې دوی پخوا ویله نو هغه به وله چې د هرې سیمې چې کوم جغرافیایي جوړښت یا چې څونې دوی محدود و هغه قدر دوی اصلي بڼه درلوده او هغه آریایي وله او دغه ژبې چې دي دوی دغه رنګه خوندي کولې، خپل آثار یې خپلې بدلې پکې ویلې او هغه یې ژوندۍ ساتلې. زموږ د وطن د غرو نومونه هم په دغه حساب کې راځي. ډېر نومونه، ډېر ځایونه د انساني آبادیانو نمونې لري او په دې کې ښکاره خبره ده چې ژوند کېږي. هلته به د خوشحالۍ اظهار هم وي، هلته به د غم اظهار هم وي. نو سندره تر ټولو ښه ذریعه په هغه زمانه کې چې ده ګڼل کېږي او دا دوی سره راټولولې او په دوی کې د تلقین دپاره محفوظه کولې چې نور نسلونو ته هم ورسیږي. هغه چې ضایع سوي وي پر هغه باندې خو زه درته وغږېدم. نو دغه چې هغه خوندي شکلونه یې دي هغه یې دغه دي. دا ټولې آریایي بدلې او سندرې چې دي دا داسې زموږ پوهان چې دي په دوه قسمه وشي، یعنی یوه برخه سروتي بولي
چې الهامي یا اورېدل سوی رنګ چې دوی ورته وایي، یعنی دا الهامي دي، ډېر مقدس یې بولي. او دویمه برخه چې دا هغه یې ثمرتي بولي. دا خو دوی الهامي نه بولي، خو بهرحال د بزرګانو د لوی خلکو ویناوې شمري و دغه ته هم احترام لري او هغه رنګه مقدس روایات یې ګڼي. خو د الهام له کیفیته څخه چې وي دا دوی وتلي شمېري. نو دا ټول ویدونه چې دي دا په الهامي کیفیاتو یا په الهامي برخه کې چې دوی سروتي ورته وایي دا داخلیږي د آرینو. او دویمه برخه چې دا هغه شرعي ده او دوی په دې باندې د دغه تفصیلونه چې دي موږ ته وړاندې کړي دي او دا یې موږ ته ښکاره کړي دي. نو موږ په دغه باندې باور لرو چې دغه دوې برخې چې دي دا خوندي سوي چې دي دا دواړه پکې تشریحاتي رنګونه هم لري. دغه رنګه د ویدا ترڅنګ چې دی د اوستا د اریایانو د سندرو یو غوره اثر چې دی دغه اوستا دی چې په ګاتا یا ګاس نومي برخه کې د اریایي قومونو هغه سندرې او سرودونه چې دي موجود دي وجود لري چې د هندوکش په شمالي لتو بختي کې ویل سوي وي. دا هم پکې سته، دا دویم کتاب دی. نو په دې کې چې کوم جوړښت راغلی دی هغه هم زموږ له پښتو ژبې زموږ له زړو آثارو خصوصا د امیر کروړ حماسه په دې کې به په بل پروګرام کې نور درته واضح کړم چې ویې ګورئ، مفهوم یې وګورئ، مطالب یې وګورئ چې هغه ټول سره یو رنګه دي. د پښتو سندرې د اوستا د ګاتا د ویدا د رګویدا له سندرو سره که سړی داسې پر تله کې جاج یې واخلي، پر تلیز حیثیت یې وګوري، نو دا به سړی مني. ما تاسو ته په سر کې ویلي چې خالي د ژبې بدلون پکې راغلی دی، صرف بدلون ژبې ته اوښتی دی، بل هغه شکل، هغه کیفیت، هغه مطالب، هغه فني جوړښت لري. د سندرو د هجایي شکل چې سیلابیزم ورته ویلی سو، د جوړښت شکل، دوې غټي، دوې کشنۍ، دوې کشنۍ، دوې غټي، دا ټول مطالب چې دي دا د جوړښت له لارې، د فن له لارې په یوه شان پکې لیدل کیږي. او که سړی هغه د دوی دننه مفهوم مذهب دی، عشق دی او لارښوونه د اخلاق دی، تمدني ښایست دی، دا پکې لیدل کیږي. نو دا د آرینو او زړو آرینو چې کومې سندرې دي د پښتنو له زړو سندرو سره خصوصا د امیر کروړ له حماسې سره بلکل یو شان راغلي دي چې زه یې نور هم تاسو ته په نورو پروګرامونو کې اسانه کوم.